د ځوانانو د مسلکي کېدو، ځان بسیاینې او د بیکارۍ د کچې د راکمولو په موخه د خوست ولایت کې له فني او حرفوي زده کړو څخه نږدې 1200 تنه ځوانان فارغ شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي پر یادو فارغو شوو کسانو د اسنادو ترڅنګ د کار اړین وسایل هم وویشل شول، څو وکولی شي له زده کړو وروسته عملي کار پیل او د خپل ژوند اقتصادي ستونزې تر یوه بریده حل کړي. د یاد وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې په سلګونه کسان د بېلابېلو مسلکي برخو په نظري او عملي زده کړو سمبال شوي او له فراغت سره سم ورته د کار وسایل هم ورکړل شوي دي. په خوست ولایت کې له فني او حرفوي زده کړو څخه نږدې 1200 تنه ځوانان فارغ شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو معین الحاج مولوي محمد زاهد احمدزي خوست ولایت ته په خپل رسمي سفر کې له فني او حرفوي زده کړو څخه د سلګونو تنو ځوانانو په فراغت غونډه کې د ګډون او وینا سربیره په هغوی کاري وسایل هم وویشل. لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې نږدې 1200 تنه ځوانان په مختلفو شپږو حرفو کې د نظري او عملي زده کړو د ترلاسه کولو څخه وروسته فارغ او نن خپل سندونه او کاري وسایل ترلاسه کړل. ښاغلی ابراهیمي زیاتوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولو مجاهدینو لپاره د فني او حرفوي زده کړو ځانګړي برنامې پلي کړي دي او همدارنګه یې په بېلابېلو ولایتونو کې له احتیاط څخه د رغېدلو کسانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره کړې چې تر دې مهاله شاوخوا 10,000 تنه ترې مستفید شوي دي. د وزارت د معلولو مجاهدینو لپاره د فني او حرفوي زده کړو برنامه په لاره اچولې او هم یې په مختلفو ولایتونو کې له احتیاط څخه رغېدلو اشخاصو ته د یادو زده کړو زمینه برابره کړې چې تر دې مهاله شاوخوا 10,000 تنه ورڅخه مستفید شوي دي. په پام کې ده چې بیرته راستنېدونکو کوچیانو او محبوسینو ته هم د فني او حرفوي زده کړو برنامې تطبیق او عملي شي ترڅو له دې لارې له یوې خوا د بیکارۍ کچه ټیټه شي او له بلې خوا د کار بازار اړتیاوو ته په کتو ماهر او کاري ځواک وروزل شي. د یادونې وړ ده چې یاد وزارت په پام کې لري په راتلونکي کې بیرته راستنېدونکو کوچیانو او محبوسینو ته هم د فني او حرفوي زده کړو پروګرامونه عملي کړي څو له یوې خوا د بیکارۍ کچه راټیټه او له بلې خوا د کار بازار د اړتیاو مطابق ماهر او کاري ځواک وروزل شي. د چارو شنونکي وایي دا ډول پروګرامونه په لیرې پرتو سیمو کې د ځوانانو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، د فقر په کمولو کې مرسته کوي او د یو پر ځان ولاړ او تولیدي ټولنې د جوړېدو بنسټ پیاوړی کوي.